د یو کافر د لاس پخسوي شی مسلمان لپاره دغه خوړل جایز دي او که ناجایز دي. لکه په ریسټورنټ کې د کفار ریسټورنټ چې هغه شی پوخ کې اوس مسلمان په دې کې خوراک کولی شي په دې ریسټورنټ کې په دې هوټل کې او کې نشي کولی. او د کافر سړي سره په یو پلیټ کې خوراک کول مسلمان لپاره دا جایز دي او که ناجایز دي. دریم مسله که چیرې یو کافر په یو ګلاس کې اوبه وڅښي نو د دې کافر پسخورده د مسلمان لپاره د جایز ده او که ناجایز ده. دا یو ډېرې ضروري مسلې دي باید تاسې در سره شیر کړي هغه مسلمانانو ته د معلومات وسي چې کوم په خارج کې ژوند کوي. اولې مسلې جواب دا دی چې کله یو کافر ریسټورنټ کې یا هغه سره تا سره ستا یو دوست وي هغه که چیرې یو حلال شی هغه پوخ کړي ستا دپاره او تا د هغه شی چې دی هغه خوړلی سي دا بالکل ستا دپاره جایز دی. خو هغه مذبوحه هغه نسی خوړلی، یعنی که چیرې کافر یو شی حلال کی، که چیرې یو زه حلاله کی، یو بل حیوان حلال کی، حلال حیوان، نو هغه به پر دې باندې بسم الله نه وایي نو هغه چې دې ستا لپاره جایز نه ده. نور چې د دې نه علاوه کوم شیان دي هغه که چیرې تا له پاخه کی ته خوړلی سي. دغسې د یو کافر سره په یو پلیټ کې ډوډۍ خوړل خوراک کول دا د مسلمان لپاره جایز ده که چیرې دغه خوراک حلال خوراک وي. نو په کار دا نه ده چې تاسې د دوی سره په یو ځای کې خوراک وکړئ، خو لیکن که چیرې بل اپشن نه وي مجبوري وي بیا تاسې خوړلی سئ ورسره. او دغسې که چیرې یو کافر په یو ګلاس کې اوبه وڅښي اوس مسلمان دپاره دا جایز ده چې په دې ګلاس کې دغه پاتې اوبه هغه هم وڅښي. مسلمان دپاره د کافر پسخورده هغه پاکه ده جایز ده. خو که چیرې دغه کافر په هغه وخت کې شراب نه وي څښلي یا د په خوله کې د شرابو اثر نه وي هغه وخت دا چې دی جایز دی. که چیرې د شراب څښلی وي په یو ګلاس کې شراب څښي او بل ګلاس کې اوبه څښي نو بیا چې په کم ګلاس کې دی اوبه څښي په هغه ګلاس کې مسلمان دپاره دا جایز نه ده چې د پسخورده دی هغه وڅښي. نو په کار دا دی چې دغه مسایلو کې موږ احتیاط وکړو چې کله څوک د چا سره زیات اوسي چا سره زیات نزدېکت